نجیب فیض خپل اندازای قدیر راوستي و کابل کې کله به سره اوسېدل کړه بیا لاړ په تلویزیونونو کې. خوشحال سادات تازه مرکه کې پټ رازونه ښکاره کړه. وایي نجیب فیض ISI لګلې وه، د شمالي ټلوالې جهادیانو به د شرابو کاروبار کاوه. دا چې نورې څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جمهوریت نظام د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات د ټویټر یوه خپرونه کې د هغه مهال پټ رازونه افشا کړي. سادات وایي چې نجیب فیض ظاهر قدیر افغانستان ته راغوښتې وه او د ISI رسمي جاسوس وه. سادات زیاتوي نجیب فیض به چارواکو د نامشروع استفادو لپاره وړله او فیض به ترې عکسونه او ویډیوګانې ثبتولې او بلک میل کول به یې. د سادات په وینا د نجیب فیض بلک میل کړي کسانو نه به بیا ISI استفادې کولې. نوموړي ویلي هغه تش په نوم جهادیانو چې د جهاد او مقاومت په نوم به خلک دوکه کول او له حکومت څخه به امتیازات اخیستل، خو حقیقت کې بیا داسې کارونه کول چې انسان یې په ویلو شرمیږي. سادات ویل چې احمد مسعود نه پیژني او نه ورسره خبرې شوي. هغه د شمالي ټلوالې د مجاهدینو پر یو شمېر قمندانانو تور ولګاوه چې له ازبکستان څخه یې د شرابو کاروبار کاوه. د هغه په وینا چې عطا محمد نور د شرابو یو تر ټولو لوی کاروباریانو څخه و. د هغه په خبره چې د جنګ سالارانو طالبانو سره پټې معاملې کړې. دوی فکر کاوه چې د جمهوریت سقوط وروسته به بیا پخوا غوندې به چوکۍ ورته وسپارل شي، خو کله چې پوه شول چې طالبان خو ورته هیڅ هم نه ورکوي نو اوس بیا د قومونو ترمنځ د نفاق خپرولو هڅه کوي. سادات وایي د مسعود پلویانو به د مسعود د ورځې په مناسبت یو کلي بې اسنادو موټر او نشي توکي شمالي ولایتونو ته انتقالول. نوموړی وایي دغو کسانو به ان وسلې هم په همدې ورځ شمالي ولایتونو ته انتقالولې، ځکه په خبره چې پولیسو یې د تلاشي توان نه درلود. د هغه په خبره چې هلته به میدان وردګ کې جګړه روانه وه، دواړه خواوې ته به افغانان پکې وژل کېده، خو قرغه او پغمان کې به ملا عزت چې د استاد سیاف قمندانو د شرابونو څښلو د هلکانو او نجونو ګډولو محفلونه به روان وو. خوشحال سادات همدارس بهرني هیوادونو کې د ښځو تش په نوم فعالان پروژیان وبلل او وایي داسې بدنامې ښځې هیڅکله د باعزته افغان ښځو استازیتوب نشي کولی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.